د وطن میډیا درنو لیدونکو السلام علیکم. دا هم تازه او مهم خبر. ملګري ملتونه وایي افغانستان د تاریخ تر ټولو بد اقتصادي بحران سره مخ دی. ملګري ملتونه د افغانستان اقتصادي سقوط د تاریخ تر ټولو بده پیښه بللې او وړاندوینه یې کړې چې راتلونکی کال به د ده هیواد په شتمنۍ کې یو پر پنځمه برخه کموالی راشي. افغانستان اوس مهال د نغدو پیسو له سخت کمښت سره مخ دی چې بانکونه او تجارت یې له منځه وړی. د خوراکي توکو او تیلو بیې لوړې کړي او د لوږې د ویجاړونکي بحران لامل شوی دی. اقتصاد پوهان وایي چې د افغانستان د اقتصادي سقوط کچه او سرعت په وروستي تاریخ کې یو له سترو اقتصادي شاکونو څخه دی چې کوم یې هیواد یې نه دی تجربه کړی. افغانستان کې د بیکارۍ کچه وروستي حد ته رسېدلې او د بیو لوړوالی د خلکو وروستی امتحان اخلي. قدرمن لیدونکو زموږ خبر تر همدې ځای و. د لا زیات معلومات لپاره زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ. مننه.